قرآن کریم کې الله فرمایي د شام په علاقه یا د طائف په علاقه باندې سلیمان علیہ السلام تیریږي او دغلته یو کند د میګیانو. سلیمان علیہ السلام چې کله په د میګیانو په کند تیریږي نو داغه هغه مشره میګی دی نور توي ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. ورتوي دن شي خپل کورونو ته چې سلیمان علیہ السلام او داغه لخر تاسو مات نکی او هغه تاسو په ماتې دل پويږي نه دن نشي. بعض مفسرین وایي چې دا واقعیا هغه زمانہ کې شوی و کومه زمانہ کې چې حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله پاک هوا مسخر کړي نه و زکه ماتې دل ال راضي چې انسان په خپور رواني پزمکا او چې په هوا سي هغه سره خو میګر نه ماتي. بعض علما وینا سلیمان علیہ السلام ته د هوا تسخیر ملو. سلیمان علیہ السلام او داغه فوج په تخت باندې سور په هوا کې روانو لیکن هوا کی आवाज کې دو او زمیږي قوت سامعه ډیره مضبوطه ده. علما د فلسفي وای پشپاړ سو میلو کې میګه دا د خوراک سیز بوی کولیش معلومولیش نو قوت شامه مضبوطه ده دا سے 1200 میلو کی आवाज اورې دی شي نو دی میګای د حضرت سلیمان علیہ السلام د فوج आवाज بر اورېدو لیدل نو هم میګه په دي حیواناتو کې ډیر اوخيار دی او عقلمند. نور میګانو ته وی دن نشي د سلیمان علیہ السلام او داغه لخر را روان دي سینه چې ماتم نکی دا ورته پته ولګیدل چې دا دومره لوی فوج را روان دي نو دا بغیر د سلیمان علیہ السلام نه بل چا نه. هوا خو مسخره وا هوا ولګیدو د میګی دا خبره اوچه تکړه. سلیمان علیہ السلام وخت یوړه دا خبره چې د یو ځای نه بل ځای ته زی نه د هوا وړي. دا زمونږ استادو دا غوګونه بار دي دا غوګ نه دی غوګ دن نه دی دی پلو کې الله دا طاقت چولې دې چې سو خبرو کې هغه هوا ځان ته راکاږي هغه هوا کې خبري نو چې ځان ته راکاږي نو هغه خبره تباوري. تاسو نه ګورئ شپې چې څوک ډزې کوي نو په هوا کې هغه ګولۍ مړه شي نو بیا ستا غوږ ته आवाज وروځي حالان کې ډز چې دی دا ښکته شوی دی خو چې کله ګولۍ مړه شي نو موږ او تاسو یې واورو ځکه د نظر رفتار د غوږونو د رفتار نه سیوا دی. نظر چې سیز معلومای زری معلومای او غوږونه خو هوا راکاږي نو پاغي وخت لګيږي. تاسو نه ګورئ سوغره کې کانی مانی ماتای موږ او تاسو ورته ګورو هغه پل کانی تراواچي بیا رستو موږ او تاسو आवाज واورو. ولګيږي چې دغه کانی ته پل کراواچ او आवाज نه کوي رستو بیا आवाज راځي. نو دا आवाजونه چې دي دا هواګانې د یو ځای نه بل ځای ته رسي نو هغه هوا رو لګي دا د میګي دا خبره د سلیمان علیہ السلام غوګونو ته ورسو. سلیمان علیہ السلام خدا الله نبیو لوی شخصیتو فوراً فوج ادرو هوا تاوی غلیشا
هوا ادریدا او فوج په هوا کې ادریدا دې د پاره چې میګیانو ته ورونه رسیږو چې میګیان اون یریږي او خپ آرام باندې خپل کورونو ته لاړ شي نو چې میګیان کله خپل کورونو ته لاړ سليمان عليه السلام یې راځي د حیواناتو بادشاہ ته وی گورنر تا وای ورشه دغه میګی راواله میګی راوستا میګی سمرا سو کوئی داسره میګي واړه وړو کې سور میګیو انتہائی کمزور ہے وړو کې بعض علماء وینا نور میګیان واړو خدغه میګی د دې میګو بادشاہ وا دا په نسبت د دې نور میګیانو باندې غټه وا یو تاریخ دام لیکلی دی چې دومره غټه وا لکه شرمخ د ټولو نه غټه وا سليمان عليه السلام راوستوي دا خبره دی ولې وکړه ما ته الله دا دومره بادشاہي را کړې ده دومره احسانات را سره کړې دي زبد الله مخلوق ته نقصان رسوم او پتا سو بخ پېک دم دا خبره دې څنګه کړې ده علماء وی د دې میګی نوم منذرا یا طاخیه یا جرما دا درې نمونه علماء د تاریخ وای منذرین نومو یا طاخیه نومو یا جرما نومو حیوانات نمونه نه لیکن بعض حیوانات علم وی چونکه دا د دې ټولو میګیانو بادشاہ وا نو زکه دې ته حضرت سليمان عليه السلام نوم کېو بعض علماء وی دا نوم ورته الله پاک کېو ورته وی دا دی ولی وی دی خپل قوم ته او ته څوک دلته څومره میګیان دي نو هغه ورته دو جواب وکړو و یو خود دی وجنا زما دا مقصد نو چې سليمان عليه السلام د الله مخلوق ته سپک ګوري خو سليمان عليه السلام د میګانو حجم کمزور دی وړو کې دی ستادم رلوی بادشاہی دا ما بھی کې دی شي خیال نه دا واړه سره میګي ورته ښکارا نشي نو په غلطۍ باندې به تمنګ په ستا فوج یا ته په منخ پې کې دي نو مات بشي نو خبره مې وکړه یو ځکه د یو سیس خطر ده اگر که یقینی طور باندې پاغي کې نقصان نشته زموږ شریعت او یقین بزان بچ کې یو ځکه دیوال دی وغیرہ کوګ دی راپروزی نه ضروری نه چې ته ورورسې کې راپروزی خو شریعت وې داغې نه بلدي سي رسول الله مبارک چې د عمان وغیرہ علاقې ته تل او د صالح علیه السلام قوم چې کم ځای کې هلاک شو صحابه ترې منډه کوي د دې ځای نه دلته عذاب نازل لسنه چې بیا عذاب نازل نشي وای ما دا خبره د دې وجه نه کړې ده چې ستا بادشاہي ډېره لویه ده او زمون حجم وړو کې ده نو اسنه چې په غلطۍ باندې د دې باندې خپې کې نه دي نو ما یو احتیاطي تدابیر وکړو احتیاط مې وکړ بعض علماء وایي چې نه میګي ورته وي چې سليمان عليه السلام زهم بادشاہ او ته هم بادشاہ سليمان علیہ السلام ورته فرمایل
ستا بادشاہی څومره ده؟ ورتوی زما 4,000 گورنران دي. گورنر د صوبې یوي 4,000 گورنران لرم، او د هر گورنر لاندې بیا 40,000 وزیر اعلیګان لرم، او بیا د هر وزیر اعلی لاندې 40,000 فوج بیا لرم. نور یو ناشنا بادشاہی راته ملاو ده. دې زمکه کې مې دنه بنگلې جوړې کړې دي او کورونه دي او نظام دی او هر قسمه نعمتونه ما سره په دې بادشاہي کې دي. خو چې څومره غټه بادشاہي شي نو ستا بادشاہي خو زما د بادشاہي په نسبت کمزورې ده، او زما چې څومره میږیان دي دي تماویل دي چې تاسو به الله یادوئ، دا الله نه به نه غافل کېږئ. ماوی کدا زما فوج او گورنران ستا بادشاہی ته وګوري اسینه چې زړونه مات شي چې خدای موږ له بادشاہی را کړې کمزورې، سلیمان علیہ السلام ته بادشاہی ور کړې مضبوطه، اسینه چې زړونه مات شي د الله پاک نه غافل نشي، الله نه غافل نشي. حالان کې الله چې موږ له کوم نعمت را کړې ده موږ له کافی ده. کله کله موږ او تاسو په لار رواني د چاخه بنگلو ګورو، د چاخه گاڑی وګورو، د چاخه جیداد وګورو، وایو چې خدایا چې دا خو دې موږ لرا کړه. حالان کې د مسلمان د پاره لوی د خطرې خبره ده ګوره. موږ او تاسو ته الله پاک ایمان را کړه، موږ او تاسو ته الله پاک اسلام را کړه، مؤمنان پیدا کړیو. د دې نعمت مقابله کې هیڅ یو نعمت نه برابرېږي ګوره. الله دې راته نصیب کړي. د ایمان غوندې لوی سرمایا، د دین غوندې لوی سرمایا دا د هیڅ سره نه ده برابر. خدا الله فضل غواړي، دا الله احسان غواړي. زه کله کله د چا گاڑی وګورم یا د چا جیداد وګورم یا د چا بنگلو وینم، انسان دې بیا ویم چې یا الله ما سره د کوم احسانات کړی دي دا ټوله دنیا یو طرف تکا او دغه سرمایه او دغه دین بل طرف تکا، د دې بدل نه. ایمان چې کوم نعمت ته د دې مقابله کې بل نعمت نه، دنیا هیڅ نه ده. میګه ورته وای میګي چې سليمان عليه السلام ما د دیو جن ورته وی چې اسنا ستادي بادشاہي ته تعجب کې پروزي او د الله پاک نه زړه وانه وړي، توجه یې وانه وړي، زړه مات نشي. ما د بدن ماتې دل نه دی یاد کړي، ما د زړه ماتې دل یاد کړي. د دیو جن زموږ شریعت وایي چې چا پزان اعتماد نه، یو سړی غریب دی او پزان اعتماد نشته، مالدار خلکو سره دی نه کی، بیا به د توجه د الله نه ووري ګوري. بعد غریب سړی مالدار سره ډیر ګرځي را ګرځي، نو هغه بیا د خپل غریبۍ نه زړه تور شي او د الله نه ګیره پیدا شي چې داسې غریب سړی بیا به نه ګرځي ور سره. الله چې درته کم ایمان درکړي، کم نعمت درکړي، د دې بدل نه. سلیمان علیہ السلام وی چې میګي هوړې قیمتي خبر وکړه. اوس دا میګي نرو که خزوا، نو دا خزوا
یو لوی عالم دی، محدث دی، امام قتادہ رحمه الله نوم دی. هغه کوفی ته تلو، لوی عالم. طالبان علماء ته وی سلونی ما شئتم، چې دا کم سیس تپوس کوي درته اجازت ته. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله عمر کم نو هغه ورته پاسې ده، ویسه به اجازت ته زه تپوس کوم یاو. وی هغه کمی میګی چې سليمان علیه السلام سره خبرې کړې وي، هغه نورو که خزوا بس هغه ودرې د غریب پځه. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته فرمایل وی تو وایا، وی خزوا. وی دا کم زینه معلومه، وی قالت نملتن، د دې تانه معلومه. ایو علمی خبره ده چې نملتن او شاتن او نعجتن دا الفاظ چې دي د دې مذکر او مؤنث به د قرینې نه معلومه. فعل مؤنث راځي، ضمیر مؤنث راځي، دا مؤنث ده. فعل مذکر راځي، ضمیر مذکر راځي، بیا مذکر ده. سلیمان علیہ السلام وی چې میګي خډېره قیمتي خبره وکړه، ورته وی ما ته نصیحت وکا. څومره لوی بادشاہي ورته ملاوله، دا الله پیغمبر دی او میګي ته وی ما ته نصیحت وکا. ورته وی ما ته نصیحت وکا، میګي ورته وی یو خبره راته کو. وی کم؟ وی دارا ته وای چې الله پاک تعالی هوا مسخره کړی ده. و یاو وی پدی پوی دا ولی دا هوا درته الله پاک ولی تابع کړي، ولی مسخره کړي، پدی پوی وینا. وی دا الله تا نصیحت کوي چې د دنیا او د دنیا د بادشاہي مثال دا ګوره د هوا ده. حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس ته خط لګا، هدهد مولا چرګک ته ورکا چې دا ته رښتیا خبره کې چې بلقیس د یو قوم بادشاہ ده او نور ته سجدي لګای. دا زما خط یو سورتا او بیا وګوره چې څه جواب کوي. بلقیس کې دا قانونو چې ځان ته دل نه وو کمرو کې دل نه کمره جوړه کړې و، او چې کله به ود کېدا تمامو کمرو ته به تالو والا او غچابیانه به د بالغ لاندې کېخوي. بلقیس اودنا او مخی اسمان طرف ته ده. دغه مارغه مولا چرګک ورغه او د سليمان عليه السلام دا خط یوړ او داغه په سینه باندې کې خو هغه ودنه خپل ورتاغه کړکۍ کې ناشته. علماء وی بلقیس یو خوب ولید ډېر خطرناک. هغه خوب کې وېره د نورا پاسه ده چې سترګې کولاو کړې نو په سینه باندې خط پروت. حیران شو چې دا چا نوړ، تمام ورونم بندو چابیان یو کتی آتا بالخ لان دیوے چوے کتا مخامخ مارغم ملا چرگک ناستے کڑکائی کے. بعض علماء دی د سلیمان علیہ السلام خبر او واقعات اوریدلیو نو ذکروی انه من سلیمان. بعض علماء وینا انه من سلیمان دا د بلقیس خبر نه و. سوچ چاہتا خط لیگی قانون دا دے چې خط کولی کی نبی علی پاپا کے بند کی او اغا علی پاپی دا پاسا بیا پتہ لکی پتہ علی پاپی دا پاسا نو دا علی پاپی دا پاسا لکلی و انہو من سلیمان
نو دا دن خط کې نه و، دا د علی پاپی د پاسه او انه من سلیمان. نو دې سره هغه اعتراض ختم شو چې بسم الله الرحمن الرحیم خط کې پہلے دا الله نوم په پہله ذکر کې، نو سلیمان علیہ السلام ولی خپل نوم مخ کې ذکر کا. بسم اللہ سو خط شروع کئی، کتاب شروع کئی، پہلے با بسم اللہ لکھی، بسم اللہ نہ با پہلے اسم لکھی. خودلتا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نہ پہلے دا سلیمان علیہ السلام نوم دے. نو امام رازی رحمہ اللہ جواب کئی ودا انہو من سلیمان دا سلیمان علیہ السلام پا خط کے نو، دا دا بلقیس خبر دا چوٹول ورون بندی او مخامخ مولا چرگک ناس دے. نو ددین معلوم اکڑا چھ انہو من سلیمان. نو سلیمان علیہ السلام بسم اللہ بان اخپل نم پہلے کڑے ندے. او دویم جواب کئی ویدا دا لپاپے دا پاسا و خط کے نو، لپاپے چرا واغستا پی لکلی و انہو من سلیمان. نو خلق پا لپاپے دا پاسا پتہ لکی. دریم جواب کئی چھ دادن خط کیوں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دادن خط کی خبر پرتاوا سلیمان علیہ السلام دا اللہ پا نم خپل نم پہلے لکلیو. خدا یو وجنا اغا داوا چی بلقیس چوا اکافر وا، اغی دا نور عبادت کا نو اللہ سرخوی نہ لگے دا. نو سلیمان علیہ السلام فکر کا کدی بلقیس تا پہلا دا اللہ پاک نم لکم نو اسنا پی ادبیون کی. نو راشد اخپل نم ورطا پہلا لکا کبی ادبی کئی چھ زمادہ نم کئی او دا اللہ نم بت بچ. نو دا دی وجہ نے انہو من سلیمان پہلک. بعض علماء وینا عام بدکار خلق کافران فاسقان اغوی دا اللہ نہ یریگی خدا وقت دا بادشاہ نہ یریگی. دا جوارگرو اور رشوت خوارو شراب خوارو دا گوری دا اللہ نہ یریگی او دا حکومت و پولیس نہ یریگی. نو سلیمان علیہ السلام فرمائل کہ دا بلقیس تا اللہ نہ یریگی کنے دیبا نور تا سجدہ نہ کولا، خدا دنیا و دا وقت دا بادشاہ نہ یریگی. نو انہو من سلیمان خپل نمی ورطا پہلے ذکر کرو چی دا دی زنانا دا دی بادشاہ پزڑک روب پروزی. منگا اتاو سا چی سو خطو لگی چی رور اللہ پا قرآن کریم چی فرمائے دی چی غیبت مکوائی گورے منگ سوائیو دے خوزگار کھیل لے. دا اس خبر ہے چی اللہ پاک کتاب کی لکلی خاندم مرپسی او کنر آتا سو خطو لی کی چی فلانی تانے لر پسی خط تے نو یریگو کنا یار زمان دانم چاور کرے او دا بسٹے مزو. نو سلیمان علیہ السلام تا پتا وا کہ دا خدا اللہ نہ یریگی او دا وقت دا بادشاہ نہ یریگی. نو دا روب دا پارے ورطا دا خبر اوکڑا. بہرحال اگے خط کلو کہ یاد بلقیس خبر دا کہ دا خط خود سلیمان علیہ السلام دا طرف نہ دے چی کلوی کا آگے کی لکلیو. دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نہ بلقیس تا دے خبر مختصر کو ما بانے با تکبر نہ کوئی فوراً مال راسی پدا سے حال کے چی مومنان یہی. دا پیغمبران علیہم السلام خبری بوی جملی مختصر وی. زمان علماء خیر الکلام ما قل و دل، بہترین خبر آگا دا چوڑی خلان دی پک علم دیری.
ولم یطل فیمل، دومره اوږده نه چې خلک بیا تنګي. زمونږ استاد معاشره کې څوک ډېرې خبرې کوي، خلک وایي لکه دنه نازه دا خبرې ډېرې کوي بیا دې پرېږدي نه. یوه خبره پکار ده خو قیمتي چې لاندې تر لاندې حکمت او علم پروتي. د پیغمبرانو علیهم السلام خبرې چې وي هغه لنډې وي، اوږدې خبرې نه وي. بس مختصر یو جمله ورته ولیکله، الله تعالی علی واتونی مسلمین، په ما به تکبر نه کوئ او فورا راشئ مسلمانان شئ او راشئ. هغې چې خط وکته خپل قوم کې لوی اصحاب رائے مشورې والا خلک ساتلیو، هغې راوغوښته راشئ. تاسو ته پته ده چې زما دا قانون دی چې زه هغه وخته پورې یو فیصله نه کوم تر څو پورې چې ما تاسو حاضر کړي نه یې. هر کار کې زه تاسو سره مشوره کوم. زمونږ علما هم وایي که یو سړی ډېر عقلمند او هوښیاري دی دې په خپل عقل باندې اعتماد نه کوي، یو ملګری یو ورور د ځان له وساتي چې هغه سره مشوره کوي. مشوره سنت تا. خپل د قوم اشراف و وزیران ورتوي څومره کسان را جمع کړي 313. بعض علما وایي 2000 کسان را جمع کړي. ورتوي وایي هغوی ورتوي نحن اولی قوت، نحن اولو قوت، من خاوند قوتیو او خاوند زبردست جنگیو. نحن اولو قوت و بأس شدید، من خاوند زبردست قوتیو او خود جنگ را لرازی. طاقتم زبردست او د جنگ طریقی مرازی. باقی ستا خوخه ده. ډېر هوښیار وګورئ، دا قانون ده چې کشر به مشر باندې امر نه کوي. چا دنه مشوره وغوښته او مشوره غوښتلو والا لوی سړی او ته به فیصله نه کوې چې داسې وکړه، ته به ورته زما رایه دا ده، باقي ستا خوښه. هغوی ورته وي زمونږ رایه دا ده چې طاقت هم شته او د جنگ حربي هم راله راځي، باقي ستاسو خوښه. بلقیس پوه شه چې دا خو هوښیار نه دي، دی خو داسې خبره وکړه لکه جنگ طرف ته چې ځان تیاری او چې یو کار په صلح کیږي نو جنگ ته ضرورت نشته. ورته وی داسې نه ده، قانون بل دی. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. بادشاہانو کې دا قانوني چې کله په غصې او په جنگ باندې یو کلی ته لاړ شي عقل خرابوي او داغي عزتناک خلق ذلیل ګرځي. او د دې هم دا قانون دی. او ستاسو اراده خو دې ته د چې جګړه کو، صبر وکړئ او کار کو. چا چې خطر علیګلې یا د الله نبی دی او یا یو بادشاہ دی موږ نه مطالبه د مال او د پیسو کوي، یا یو بادشاہ دی او یا چې دی د الله پیغمبر دی. خو تجربه پې کوم. د دې په دې قوم کې یو لوی مشر منذر نومو. منذر ته وی راشه ځان سره نور کسان هم یو ځای کا، خبره پورا واوره. 1500 وینځې را جمع کړې او 1500 غلامان. دا 1500 وینځې چې وي دیته د الکانو جامې واغوستې، ټول لباس ورته د نرانو جوړ کړ. او دا 1500 الکان چې غلامان دیته د زنانو جامې واغوستې او نکریزي ورته ومګلې وغه
میک اپ وغیرہ ولا برابر که چې پته نه لګېدله چې دا اوس غلام دی که دا وینځه ده. او وی داسې چل به وکئ. یو بیک یې راوړه او پاغې کې یوه ملغلره وه سورې شوې نه وه او بله یو مشکڼه وه او هغه سورې شوې وه خو دا سورې پکې کوږ او د سونی خختې وله ورکړې. وی دا به ځان سره یوسئ. او یو خبره واورئ، وی که چرته مولیدو غصې در باندې وکړه نو پوه شه چې دا بادشاہ دی نبی نه دی، نو بیا تیارېږئ ما. او که په کلاو تندي د سره خبرې وکړې نو دا نبی دی. که دا خختې درنه د سونی واغستې بیا پیغمبر نه دی، بیا تې مه یارېږئ. او که درنه وی نه غستې او واپس یې کړې درته نو بیا به تیارېږئ. دوی دا مشوره وکړو، قافله تیاره شوه او مولا چرګه خپل ته هغه رامنډه کړه، ټوله قصه سلیمان علیه السلام ته وکړه. هغه وی خماله تحفې راوړې. پیریانو مشر یې روغوښته وی راشه. شاه به وی فوج ته دې آواز وکړه. د پیریانو فوج راغی. سلیمان علیہ السلام ورته وفرمایل مال یو میدان ولګوئ. یو لوی ډاګه رونی ولا شپک فرسخه کې، شپک فرسخه کې سلیمان علیہ السلام ته ډاګه برابر کړه او پاغه شپک فرسخه کې د سونی خختې ولګول. نو تاسو چوکه لګوا سونی خختې ولګول. او به داسې چالو کا چې پیریانو ته وی ورشه د سونی دغه راوړی، دیوارونه جوړ کړئ. د دې شپږو فرسخو نه د سونی دیوارونه تاو کړه او د ځنګل نه قسمه قسم حیوانات خیسته او د دریاب نه قسمه قسم حیوانات خیسته شکل والا هغه د دې دیوارونو سره ودرول او د دنیا ساروی او وسونه او خرونه ټول را جمع کړه. او سلیمان علیہ السلام تخت کې خو 400 کرسی د سونے، 400 کرسی د چاندی، د سونے کرسی خی طرف تا کېخوي او د چاندی کرسی ګس طرف تا کېخ. او میز کې سلیمان علیہ السلام کې ناس هغه چرور سه د چوي کته چې دا سقیسه نه مونږ خو یو څو خخت را روانې کړي دا وګوره دا ساروی وسونه دوی په دې خختو د پاسه چې دینو خاش نه کوي. دا خپل عطیه نه او ورته ډیره کم ښکارا شو. یو بل ته وی غرزوي نه دا ورته نه خې دا سړي دې دومره لوی ډاګه کې ټول سونه لګېدلې ده او موږ یو څو خخت وروړي دام تحفه وروړي ده. ابل ورته وی غرزاوه ما دا امانت ته، دا امانت ته خو ورکوما، امانت ته واپس له وړو بلقیس ته. هغه وی ټیک ده. سلیمان علیہ السلام تراله دوی یو څو خخت را روانې کړې او سلیمان علیہ السلام شپک فرسخه کې د سونی د خختو فرشونه جوړ کړي او کیر چاپیره دیوالونه. سلیمان علیہ السلام ته چراله ورته ویراله په پیسو ما دوکه کوي په مال باندې ما ته چې الله سره کړی دي ناغستاسو د ورکړې نډیرو چنت تاسو ته صرف دنیا ملاو دا او ما ته الله پاک اخرت را کړ، ما ته الله علم را کړ، ما ته الله نبوت را کړ. د علم او د نبوت غوندې اعلی سیز نشته. الله دې موږ او تاسو ته اخرت نصیب کړي. د دنیا د ټول دنیا چې راځم کې او د آخرت نعمتونو ته مخامخ کې د مچ د وزر عمر حیثیت نه لري. زمونږ علما وایي که یو عالم پلار رواني او د چا جیداد او بنگلا او کور ګردې وایي یا الله ما ته د کمزوري کتلی دی عالم نه الله خفقي وایي
چې تعالی ما څه درکړي دي نو هغه خلکو ته نه دی میلاو کړه. د علم او د دین نو د اسلام نو د الله د یری نه قیمتي څه نشته. سلیمان علیہ السلام ورته فرمایي ما ته چې الله سنا کړي خخته ورته نه یادای، نبوت او علم ورته یادای، د آخرت امور ورته یادای. بلقیس رو لے گلے آو اگر بیکم سکو بلقیس ورتوی بیک بورتا مخامخ کی دی او تپوس بتیو کئی چی دی بیک کی سدی. سلیمان علیہ السلام ورتا دمخ کی نوائی وی اگر بیکم سکو بلقیس ورتا ټول الویلو عملگر تی بیک راوال بیک راواغستوی بدی بیک کی خبر یہ چی سدی وی پدې کې یو زبردست قیمتي ملغلره ده او هغه عذرا د معنا سوره پکې نه ده شوه. یو بل مشکنه ده پاغه کې سوره ده او کوګ وګره. تاسو ته بلقیس ویلي دي چې سليمان عليه السلام ته وایا چې دی قیمتي ملغلره کې سوره او که خو بالکل هموار نیغ او دا چې کومه مشکنه کې سوره ده کوګ و دي کې تار واچوا نو چې سوره پکې کوګوږي کې خطار نه چول کېږي. وې دې درته ویلي و یا ورو باسا عمل غلره امرويستا مشکړه امرويستا. سليمان عليه السلام د پیریانو هغه وزیر ته وی راشه دې سره بسکاو هغه ورته سیب داسې چل وو کې که خیالم کړي یو چنجه دې لرګي کې کیږي لرګو کې او تاو سوره کوي اکثر دا لهړی خوري دغه چنجه دې ته عربی کې ارضا وای وې سیب د دې کې سوره کول د ارضی کار دی. ورته आवाज وکا هغه ارضا زناور هغه چنجه را وستورته دې کې سوره او کوي بیغم شه وی خطای خلک ونیو او شروع هغه پورا پرمنه داغه په دې خلک او بس تاول اخواتی وته اداواله سیب سوره می پکوک به ورتوی اوس دا چې کوم مشکنه کاګه وګه د دې کې کوګوک سوره ده دې کې بدا تار سو کوچي هغه ورتوی سیب داسې چلو کوي چې یو چنجه ده که خیالم کړی دی میوه کې پیدا کی اکثر په دې امرود کې ډیری سپین چنجه ده وېدا کار داغه ده هغه ته ویرا شغراغه خلک تارونی ہوتا اور آتاو شاخواتی ہوتا تاری تی ویستا یو کی ویختا ولا واچو یو کی ولا تار دا دوار سره یو ذکر سلیمان علیہ السلام په خپل مهر وو وېدام یادو وېداواله چاچا هغه ملغلره کم چنجي سورې کړي وا هغه ته وی تا خورر کانو کو انعام در کوم څه درکم ویسه چې مال انعام راکې نو زما دا خوراکه په دی ونو کې وګرځاوه وېزا بس ستا خوراکه به ونو کې او لرګو کې بای نو زمونږ تاسو ټول لرګي خراب اول توی ته سغوان سپین چنجي ته هم قرباني وکړه یره وې زما دا میوه ډېرې خوخي دي چې زما رزق الله پاک په میوه کې وګرځي وېزا دنن نفس بته میوه کې نو اکثر میوه کې د دې کار یو هغه خوري. سلیمان علیہ السلام ورته دام وی ویاو نوې دا 1500 وینځي را لګلې دي او دا 1500 غلامان را لګلې نوې پدې کې نر او خزه معلوم کا هغه ودا خو آسان خبره ده خو تاسو خو سفر والی آغا د سبا خار نراله پلان کې ډېر ګردونو ورشي مخونه وینځي ټول لاړه مخونه وینځي نو سليمان عليه السلام مرتبه غوښشي دا چې چا مخ وینځ داسې طریقه باندې چې یو ځل په دې یو لاس کې وبر واچولې او به دا وب په دې بل لاس کې واچولې او به مخ وینځ دا کار چې چاوک اگر کده زنانو د سړو جامې اغوسته ده نو دا زنانه دی وینځي دي او دا چا چې په دوړو لاسونو وبر واغسته او مخ وینځ دا ټول سړی دی اگر کده زنانو جامې اغوسته ده تاسو خو دوکه کړی دا سړو تم د خزو جامې اغوسته دي او خزو تم د سړو جامه اغوسته ده زید استاسو جواب وشو او به ورتوی
بلقیس ته به ووایې چې تاسو ته ما خط ولېږه چې وخت به نه تېروئ، فوراً راشئ اسلام راوړئ. تاسو ما له سونې خښتې او څیزونه او امتحانات رولېږل، ورته ووایه داسې لښکر در روان دی چې د لښکر اخیرنۍ حصه به ما سره وي، پهله حصه به یې تا سره وي. داسې لښکر به چې د دې مقابله به تاسو ونه کړی شئ. چې واپس راله ټوله قصه بلقیس ته وکړه. بلقیس ورته وی ما تاسو ته نه وی هر چا سره مونږ جنگ نشو کولی، دا د الله نبی دی او د الله پیغمبر دی، راځئ چې ځو. را روان شو. چې را روان شو نو شیطانان ډیر خفه شو. یاره وی دا څه مصیبت شو، اوسه پورې منگ دا سلیمان علیہ السلام خدمت کاو او بلقیس خو اللہ ورته ډیر حسن ورکړی او ډیر ښایست ورکړی. دا چې سلیمان علیہ السلام باندې ایمان راوړي نو ښکاره خبره چې بلقیس سره به نکاح وکړي او بلقیس ته د پیریانو ژبه ورځي، ځکه مور چې وه هغه پیری وه. نو دوی به کله کله غصه شو نو سلیمان علیہ السلام پسې به خبرې کولې. شیطانانو پیریان خو شیطانانی نو اوس که یو خبره نیمه کو نو دا خو د پیریانو په ژبه پیږي، د پیریانو سره تعلق دی، نو زمونږ ټول رازونه به ښکاره کېږي. دا څه مصیبت جوړ شو. مخکې د سلیمان علیہ السلام نه تنګ و، اوس بلقیس پکې راغله او بل خپلو منځونو کې مشوره وکړه چې یو بل نقصان کېږي. وی دا دی چې سلیمان علیہ السلام وفات شي که نه نو بلقیس به را باندې بادشاه کې نو بیا به د دې خدمت کو، مړه چې موږ ژوندي یو نو ښه ورځ به پیدا نه کړو. دا څه په مصیبت واوړي. وی څه کوئ شیطانت به وکړو سلیمان علیہ السلام ته چې بلقیس کې خو نقصانات دي. ولراله چې صاحب بلقیس خو روانه ده او زنانه ذات ته خاوند هم نه دی کړی، کیدی شي تا نه د نکاح مطالبه وکړي بیا ورسره نکاح ونه کړي. تاسو خو لوی خلک یئ. وی ولی؟ وی صاحب درې نقصانات دي پکې. وی څه نقصانات؟ یو وی ډېره قمقله ده، عقل مقل کار نه کوي، او ستاسو منصب کې خو داسې زنانه پکاري چې عقلمند او هوښیار نو د دې عقل بالکل ختم دی. یو پکې دا نقصان دی. دویم نمبر نقصان پکې دا دی چې د دې دا خپې چې دي که نه نو دا داسې پوندې لري لکه د خره غوندې. د دې دا خپې چې دي دا د خرو غوندې دي. نو ستاسو د منصب سره داسې زنانه نه وي پکار. دریم نمبر نقصان پکې دا دی چې په دې پنډیو ویښته دي او زنانو چې په پنډیو ویښته هغه کې د نر ماده سیوا وي، نافرمانه. کومه زنانه چې په پنډیو ویښته نه وي هغه تابعدار وي، او چې خاوند سره جګړې کوي نو چې پنډی وګوري د دنیا ویښته یې پې دې کې د زنانو ماده سیوا ده. قرآن کریم کې د سړو ماده سیوا ده. قرآن کریم کې الله فرمایي یهب لمن یشاء ذکورا ویهب لمن یشاء اناسا ویجعل من یشاء عقیما او یزوجهم ذکرانا و اناسا. الله فرمایي بعض خلکو ته زه د سړو طبیعت ورکم، بعض ته د زنانو طبیعت ورکم، بعض ته نه د سړو طبیعت پکې او نه د زنانو وي، بعض ته جوړه ورکم کله د سړو کله د زنانه. نو مفسرین د هغې څو ترجمې کې یوه ترجمه ده چې الله وایي بعضو خلکو زه د نارینه اولاد ورکم، بعضو ته زنانه اولاد ورکم، بعضو ته خنثی مشکل ورکم چې نر او ښځه دواړه. بعض علماء ترجمه کوي وایي دا چې دا انسانان درې قسمه دي، څلور قسمه. یو داسې وي چې وي سړی او خوی هم د سړو وي. دویم داسې وي چې وي سړی خو خوی د زنانو وي. ته ورته دا کار به کو تا به په خبره نه پوهیږي. دریم داسې وي چې وي زنانه او اخلاق هم د زنانو وي. څلورم دا چې وي زنانه خو اخلاق د سړو وي. نو د کمې زنانه چې په پنډۍ ویښتۍ نو د دې دا وي زنانه خو اخلاق د سړو وي، خاوند سره جګړې کوي، ګاوند کې جګړې کوي، نافرمانه
وی صاحب د دې سره نکاح مکو، د دې په پندای خو وختلی دا بیا ستانه فرمانه وی دا درې نقصانات پکې دي، نو ستا خوخه د کو سره نکاح کې او کنه. سليمان عليه السلام ډیرو خيار زړه کې وی امتحان بتی والو کنه. چې کله بلقیس او فوج را روان شو، سليمان عليه السلام خپل قوم راجمع کړ، ورته وی د دې دا تخ وروړل غواړي، دا تخ به څوک راوړي؟ ډیر مزل دی د سبا او د صنعا ترمنځ څوک به تخ راوړي؟ یو مضبوط پیره پاسې د عفریت نمو. وی صاحب تاسو د سارنا ماسپخیمه پورې د خلکو فیصله کوي، عدالت لګوي، تاسو بل خپل ډیپټي پوره کړی نه، ما به تخت روړی، زه مضبوطم یم، پلار کې را نسو غلام نشو کوله، او زه پخپلم غل نیما، دې کې قیمتي جواهر او لالونه دي، هغه پخپلم پکې خیانت نکوم، او بلدا چې زه امینم، زه پخپلم پکې خیانت نکوم، نیرانه سو کا غستې شي، سو کرانه پلار کې غستېم نشي، ساتون کې مو او خبر دل راوړم، مات بنشي. سليمان عليه السلام وی تا خو دومره ټیم پکې ورک سار نماز پخیمه پوره یا رستا دا کار مې خوښ نه دی. وی ددنه به څوک ډیر زیات په تلوار کې څوک راوړي؟ د سليمان عليه السلام د ترور زوی او د مور د خور زوی د خاله زوی داغه نوم آصف، او ډیر لوی بزرګو اسم اعظم ورته یادو، هغه ورته وی صاحب د بلقیس تخ بزر وړو. استا ټیم څومره دی؟ وی زما ټیم دومره دی چې سترګې بندې کې او چې کولاوي کې نو ولا لاندې به پروتي، بس سترګې بندې کا، خو چې ته څنګه سترګې په خپل طبیعت چې څنګه کولاوي، چې څنګه دې کولاو کړې تخ به پروتي. دی آصف د سره به سليمان عليه السلام مشوره کوله، دا وزیر د مشورې و، هغه پاسې د صاحب کې اجازه تی زبا دا تخت راوړم. قرآن کریم کې الله فرمایي وکانا عنده علم من الكتاب، د تیر شوی آسمانی کتابونو علم ورسره، اسم اعظم ورته یادو، یو لوی ولی او بزرګو. سليمان عليه السلام ورته فرمایل سپنه ټیم کې به راوړی، ویسه تاسو چې دا مخ داسې واړوي او واپس راړوي تخبوي، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، تب خپل نظر واپس کړي نه ما بروړی، یا سترګې چې داسې پټې کې واپس کولاوي تخب پروتي. عام عادت کې چې کم ته څنګه سترګې مونږ او تاسو سترګې چې څنګه راپاو دومره اندازه کې به راوړم. سليمان عليه السلام ورته فرمایي رښتیا وایي، ویا رښتیا وایي. سليمان عليه السلام یې زراوړه، هغه چې سترګې راپولې بیا تختو، دیتا د ولی او د بزرگ کرامت وای. موږ تاسو د اسلام د کمال نه خبر نه یو، موږ ویل کدا کمالی سړی دی، گاڑی جوړای، سړکونه جوړای، کمپیوټر جوړ کا. اسلام او دین کی چې کم کمالات دي دنیا کې هغه سے کمال څوک نشي ښکارا کوله. څومره چې په اسلام او دین کې وردن نکېږي او خواري کې کمالات با الله پاک درکای ګوره. خرق العادت کارونه بکې، عادت چې کم شلای هغه سے کارونه بکې. دی باندې به ان شاء الله یو جمعه بیا درته بحث کوم، دا وګړه خبره ده، خو نن درته دا قصه پورا کوم. آصف دا د سليمان علیہ السلام امتی دے او بزرگ دے او ولی دے، کرامت باندې دا تخت راوړ.
دے مقام کے طالبان یو سوال کئی وے سلیمان علیہ السلام دا اللہ نبی دے، آصف ابن برخیا ولی دے او بزرگ دے، کہ آصف ابن برخیا تخت روڑی کہ دا سلیمان علیہ السلام نے مرتبہ کم ادا، ولی خو پیغمبر تا نشی رسے دے، نو سلیمان علیہ السلام پخپل ولی نہ روڑی، دا دین معلومی کی جو سلیمان علیہ السلام دا تخت نشو روڑلے او آصف ابن برخیا روڑے شو، نو دا دی علماء جواب کئی، دو جواب دماغ کی یاد ساتئی، یو جواب دا دے چی دا خودن اخکت خلق کئی گورے، سمر چی کمزور استعداد والا سڑئی، کمزور انسانی اگر کی چی لگ کمال پیدا شی نخکار کئی بے، یو تبوئی اگور ماں کے دا کمال لے، ماں کے دا کمال دے، ماں کے دا کمال چاہتا چی اللہ دیر سور کری دا علم و دا بزرگئی نڈکی، اب خاموشی تتی مطالبہ کا وطا تبوئی زا عاجزم کمزورم اس نیم خدا کل کل دا حافظ غرگین کل کل برابر شی نور زا بزرگ نیم دا استاقبل یو خگومان دے، لوی بزرگان اوچت خلق اغوی زان تا انا نوائی، غٹ خبر یو دا تکبر خبر یو دا لوی خبر خپل کمالات نخ کارا کئی، اللہ نورتا حیا ورزی ورے. نمونگا استاذ و مشاران وائی چرگا وڑو کی اسیز دے او چکل اگئی چاہی ٹول دنیا پزان خبر کی چگوئی او خلق توئی دادے، ہاں میں واچولا گئی میں واچولا میخا غٹا داو لوی بچے روڑی دا دنیا چرگانے ہو گئی پکی گی، اس وقت نہ خبری گی. دا کرنگی رونو زمونگا استاسو دور کم چی چاڑیری چگی والی زماغن دے اوڑیری دعوی کولی پوچھے چی دا اس کے نہ دے، چاہتا چی اللہ سور کری دی علم کے، کمال کے، اسلام کے، اب خاموشی، اب غٹ دعوی نہ کئی، لویو بزرگانو خلقو کی ادب ڈیر زیادو، اللہ تا متوجہ یو شاگر چی سمرم کمالی وی او استاز ناستی نو دا استاز مخ کے جواب ورکی اگر کا مسئلہ ورطا یاد ہے، ادبناک شاگرد وی سیب زخو اس نیم استاز ناستے دے بجواب دے، حالانکہ اگلے ورزی رسول اللہ مبارک اور صحابہ تو فرمائے وی یو ونه دا او دا انسان سره ډیر مشابه ده، دا کم یو ده او یو حدیث کی راضی ستاسو ترور کیږي د پلار خور. ټول صحابه خاموش شو، رسول الله مبارک کو فرمایلا کجوره ده آدم علیہ السلام چې الله پاک پیدا کده کمی خټه نه او کم خټه سیوا شوا اغه نه الله کجوره پیدا کړ. تاسو په حدیثو کې ویلم دي. نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله کور تلاړ او عبد الله ابن عمر صاحب املاړ، نو دا زوی دې پلار ته وی عبد الله ابن عمر صاحب عمر فاروق صاحب ته چې صاحب ما ته د دې مسلې جواب یادو، ماوی نبی علیہ السلام د کجوری ونه یادای، نو پلار ورته وی بچی جواب دی ولی نه کوي، مال حیا راتلا چې دومره لوی اکابر صحابه شته ته یو کشر لکه ستاسو کار دی چې جواب ورکې، نو د حیا د خاطر می غوونه کا، نو شاګرد د استاد مخ کی خبرې نه کوي. اولیاء بزرگان پیغمبران علیہم السلام دا خمونگا و تاسو وایو اللہ بخلوایو چی اللہ شتیخو پا اعمالو کی مونگا و تاسو تا اللہ نخ کاری. پیغمبران علیہم
علیهم السلام هر وخت متوجی چې رب ما ته ګوري، نو حیا ولا ورزي غږ نه کوي. نو د ځان د بچ کېدلو د پاره بل چاته وای دا کار وکړه. نو علما وای د ولی کرامت تا د دغه زمانه د پیغمبر معجزه یې ګوره. د سليمان علیه السلام چې په خپل تخت نه راوړ ادبن حیا پکې وا، نو آصف ابن برخیا ته وی عزت راوړ. دیم نمبر جواب دا دے کدا آصف دا تخت روڑو او که سلیمان علیہ السلام روڑو خبر یوالا ولی چاہتا وای چې د خپل پیغمبر پورا تابع دی ولی ته چې کم کمال ملاو دی دا د خپل پیغمبر د کمال ټوکړه دا د خپل پیغمبر د خپل کمال ټوکړه دا. موږ تاسو گاډي موټر سایکل چرته دکاندار ته مصری ته یوسو یاره صاحب دا ټیک هغه شاګرد ته وای ورشه لکه دا سیز ول ټیک، نو خلک وی لکه 50 دې کارو کوو استاد نو ملو چې دې شاګرد کې کم کمال دی نو دا د استاد کمال دی. بہرحال آصف نے برخیا لاړ او تخت راوړ د سترګو رب کی و یو کارو کایوس و دې تخت کی تبدیلی راولای. دا درې چاته تختو سلیمان علیہ السلام پیریانو ته وی دي چې زر زر تبدیلی راولای چې هغه را رسیدلی نه چې تاسو په کې تبدیلی راوستي. هغه داسې چلو کو چې دا لاندې خانه برکړو بر خانه خکته کړه الټه کړو او داغه کې یو ځای کې چې کمی سونی لګېدلې بل ځای ته یوړې د بل ځای نه بل ځای ته یوړې ډېر تبدیلی پکې راوستا. تخت کې خو بلقیس رو رسېو اوس عقل معلومای. سلیمان علیہ السلام ورته فرمای اها کذا عرشک ستاغه تخت داسې او تو ګور دي چې تختو کتلو حیران شو چې زرا اتلم نو تخو ما په وو کمرو کې دنه بن کړو تعالی کړه نو پلار کې ما څوک لیدلی نه دی لارم یو دا بیا دې دومره ټیم کې دا تخت څنګه رو رسیدو. درې مدا چې زما تخت جدا او دې تخت کی تبدیلی دا او سيزونه پکې و مغه دي یاره داسې کمالی خبره وکړه. مفسرین وای بلقیس ته الله پاک لوی عقل ورکړ. داسې جواب سلیمان علیہ السلام ته ورک چې حیران ورتوی قالت کأنه هو بلقیس ورتوی گویا چې دا تخت او مغه تخت دی. داسې ونوي چې او مغه تخت دی، داسې ونوي چې هغه تخت نه دی، سوی گویا چې دا تخت او مغه تخت دی. دا سے لفظ استعمال کو چې نه انکار کو نه اقرار. نو عقل ډیر پورا سلیمان علیہ السلام پیش چې دا پیریانو کو درو وي چې دا کمقله څومره خسته جواب یې وکړ. اوس هغه دوه عیبونه نور معلومه. یو عیب دا چې پخپنډیو باندې ویختري او خپې چې دي دا د خروغوندی دا سه پوند لري. سلیمان علیہ السلام پیریانو ته حکم کو شابای مال د شیشې یو بنگله جوړ کړ. د شیشې بنگله جوړ کړو لاندې وبرا پریخ وی دیته وی شابه دی بنگلې ته دن نش. سلیمان علیہ السلام پکې دن تخت چولو. بلقیس چې په ګیټ دادن نه کېدل لاندې خوبوي او بره په شیشه وا او داسې شیشه وا هغه وی چې دا وبدي نو پنسي بره کړي نو چې وردن نشوا وی چې دا خود شیشه ده. سلیمان علیہ السلام وی الله ما باندې څومره احسانات کړي. نو سلیمان علیہ السلام د دې دا پندای اولی دي نو خپې ټیک وی د خروغوندې پوند نه وا
خدا ویخته پی وو. نو دوه خبرې غلطې وخته، یو خبره ټیکو خطا. شیطانانو ګوره کاروم دی، دا ساحران جادوګران دا پومدي گمراه کوي، یو خبره ورته صحیح کوي او لس خبره ورته دروغ کوي. هغه یو خبره د خاطر په هغه باندې لس دروغ نور وای. نو خبره یو ټیکوا او دروغ راواغسته د دې رښتیا د خبرې نه یو دروغ رستو لګاو، یو دروغ مخکې ولګاو، چې د دې رښتیا او تعلق د دواړو خبرو سره. نو هغه دروغ باندې به سليمان عليه السلام ګمان د رښتیاو کی تاسو بلاګانی. هغه ته الله پاک ډېر لوی حسن ورکړو. بهرحال بلقیس مسلمان شوا. اوس سليمان عليه السلام وسره نکاح کړی ده کنه ده کړی. نو د علماء دو مسلک دي. یو مسلک دا دی چې نکاح ور سره نه ده کړی. سليمان عليه السلام بلقیس ته وی زتا سره نکاح کوم، هغه وینا زدا سي زنانه ما چې زما غوندي زنانه سره د چا نکاح مناسب نه ده. زه د سبا د خاری بادشاہ یم، حکومت ما سره ده، حسن ما سره ده، کمال ما سره ده، چې زه خاوند وکم نو داغه حکومت په ما باندې راشي. زما حکومت پر ټول رعیت ته، زما دباو پر ټول رعیت ته. اوس چې زه خاوند وکم نو د خاوند دباو په ما راشي، نو د بادشاہ د پاسبل دباو نه پکا، دبل چا اختیار نه پکا. زه وعده نکوم. نبی سليمان عليه السلام ورته فرمایل چې نکاح د اسلام او د دین مسله ده. نکاح خو بکې خو زه چلو چې تا انکار وکړو نو زه د سره نکاح نه کوم. بیا که څوک دی خوښي چې هغه سره نکاح وکړي نو بیا ورته بلقیس وی چې د تبع د قبیلین یو کس سره زما نکاح وکړه. نو علما وی ذو تبع هغه وخت کې یو بادشاہ هغه سره بیا د بلقیس نکاح وشو. بیا سليمان عليه السلام د پیریانو امیر او مشر گورنر رو غوښته زبعینمو. هغه زبعته وی لاړ بشي سبا خارتا او دی ذو تبع تبع بلقیس تبع سبا په خار کې کارخانه جوړې کړې. نو د هر قسم سيزونو کارخانه ولا جوړې کړې. دا وخت سره چې کومه مناسبه او خسته بنگلې ولا جوړې کړې. نو بادشاہي ورته الته ملاو شو. خو بیا چې کله سليمان عليه السلام وفات شو نبیا د بلقیس او د ذو تبع بادشاہي مو سره ختم شو. څنګه ختم شو؟ سليمان عليه السلام چې کله وفات شو دغه زبعه د دې پیریانو چې کم گورنر او مشرو هغه د سبا په خار کې आवाज وکړ اے پیریانو ورونو اوس با بلقیس تسر نخ کته کوي. سليمان عليه السلام وفات شوه دی پاسې گئی سرونه پورته کوي. نو چې سليمان عليه السلام بادشاہي ختم شو الته خو هغه بادشاہي په پیریانو باندې بناوه هغه ختم شو. بیا د سليمان عليه السلام د وفات نه پس بیا بلقیس وفات شوه. خو جمهور علما وایي چې نه سليمان عليه السلام بلقیس سره نکاح کړی و. سليمان عليه السلام بلقیس سره نکاح کړی و ولیک نکاح سليمان عليه السلام نکوله. نبی سليمان عليه السلام د بلقیس پندایو ته ولیکته دا خو پردای زنانه وا. د پردای زنانه پندای ته قتل ناروا دي. کله یو سړی دا اراده ای چې زه یو زنانه سره نکاح وکم نبی پندایو ته کته شي او کنا د نکاح اراده نه نبی پندایو ته نشي کتله. نو سليمان عليه السلام
د بلقیس سره نکاح کړی دا نو چې نکاح ور سره وکړه د سليمان عليه السلام سره ډېره زیاته مینه پیدا شو خو په پندای خو ویختانو نو انسانان یې روغخته وی بلقیس باندې تمام حسن ختم دی تمام حسن خو صرف دې پندای باندې ویختري دې سره وسکاو شیطانان انسانان ورته موږ لدا چل نه راځي نه پیریان روغخته نه پیریان ورته وی موږ له چل راځي وېسو وی چاړه به پیدا کې او په چاړه باندې به ورته دا ویختو خره سليمان عليه السلام فرمایل دا تاسو خبره زما خو خینه شوي چاړه خو بوله دا سرمن خراب کی کټ به کی تاسو مشوره می خو خانه ده نو شیطانان راغون کړو ورته وی تاسو له کو چلونه ډیر درځي وای دا ویخته به څنګه لري کوم نو شیطانان ورته وی سیب منګله یو درې ورځې ټیم راکا کار بدله برابر کو نو داسې چونه ولا پیدا کړه نورا ورته وای هغه چې پیو مګلن هغه سره ویخته پریوتی دو صفاش اوس چې بازار کې کم سيزونه ملاويږي کم چونه پونای کې دا وی سليمان عليه السلام ته شیطانانو جوړ کړي و دا داغوي ایجادو د ویختو لره کېدلو د پاره زنانو کې دا مسله ده چې غیر ضروری ویخته د سر نه علاوه داغي اغستل ورته سنت دي کله یو زنانه ګیره راشي نو زنانه به ګیره وباسي او لری کوي به دا ورته سنت دي اکثر زنانو چې ګیره راشي هغه خدای الله نه یریږي و یره د سړو چې څنګه د ګیره خریل ناروا دي نو د زنانو هم ناروای نو هغه د خپل ګیره نه وختنه لي حالان کې دا مسله نه ده غیر ضروری ویخته زنانو د پاره دا غیل ریکول سنت دي چا ختم شي او لری شي نو کده زنانه یې ګیروي نو هغه هم لری کوي او که غیر ضروری ویخته سر نه علاوه نو هغه هم لری کوي نبی سليمان عليه السلام ته خپل چې دینو شیطانانو ورته داسیز برابر کړ به بلقیس ته وی تما سره په دې صنعا کې موسېګا بے سبا خار ته واپس بوتلا او داغه سبا خار گورنر او مشر وګرځول سليمان عليه السلام بیا میاس کې یو ځل ورته دریش په به وسره تیرولې د بلقیس نه یو زوی پیدا شوه داوود نوم دی د سليمان عليه السلام د پلار نوم داوودو خدا کم زوی چې د بلقیس نه پیدا شوه د دنوم داوود منګه تاسو کو نمونه بد ګڼو الکه زوی پیدا شوه د کم نوم په کېدم وای محمد رسول په کېده دا خو زمونږ تر کېږي وایو کنه وایو الکه عبد الله په کېږي دا مې د ترور زوی دی سليمان عليه السلام د پلار نوم داوود دی هغه د زوی نوم داوود سليمان عليه السلام یو ورځ مسکای یو بوټه رازرغول شوړر خسته دی او شین دی او مزیدار دی سليمان عليه السلام ورته فرمای وی بوټیا د سشي علاج یو سدینوم دی هغه ورته وی سیب زمانم خروب دی زمانم خروب دی وی د سشي علاج وی کما بادشاہی چې جوړی او زپ کې زرغون شم بادشاہی به ختميږي کم سړی چې ژوندې وي او زداغه مخه تزرغون شم ابا ملکیږي بنگلې آبادیان کلی زما په پیدا کېدل ورانیږي خروب منوم ده خروب مبالغه ده په خرابېدلو کې سمانا ده زما خاصیت ده چې زرغون شم نظام به ختميږي سليمان عليه السلام پوښ چې زما عمر پوره کېدل والا ده ما ته خو د مرګ خبر بلو شو نو دا پلار وصیت ورته یاد شو پلار ورته ویلو چې بچی جمعات به جوړه نه بس فورا پیریان رو غوښته او د بیت المقدس ابتدای شروع کړه افتتاح شروع چا بچ دینو کانی راز غلول چا بلرګی راز غلول چا بسر راز غلول چا بس او کار شروع شو په بیت المقدس
چې کله ټیم را نږدې شو جبرائیل علیہ السلام ولا راغی وستا ټیم پوره کېدل والا او الته بیت المقدس چې هغه پوره نو د داسې چلو که شیطانان یې وخته پیریان چې مال یو کمره جوړه کوي د شیشې کمره جوړه کړه ورته وای چې ور پکې نه مکمله بند کمره جوړه کړه وای مال به څوک نږدې نه راځي زه به د الله عبادت کوم الله ولا چلو خو د شیشې کمره جوړه کړه او خپل او په مونږ ودرېږه او خپل امسا مبارک ځان ته اډانه کا نو پموس کې بدر نه روح قبض کم نو ولاړ به پاتې شي نو دومره زمانہ به ولاړ چې بیت المقدس پوره شي نو شیطانانو ته پته لګي نو داغه د کمرې والا شیشه جوړ کړه ور پکې نو پموس ودرېدو کم پیریو شیطان با چې د سلیمان علیہ السلام دی کمرې مخې ته تیرېده نو سوځېده به نو هر یو به لرې لرې تلو نو پمونځ ولاړ دی الله ته روح قبض کا او امسا مبارکه دی ترخت اړم کړی دا یو کال پورې سلیمان علیہ السلام ولاړو وفات شوی او بدن مبارک ولاړو دی لګیاو کار کو جمعات کې یو کال کې بیت المقدس مکمل سر ته ورسید چې سر ته ورسید شیطانان یو بل سره وای مخکې به چې موږ د سلیمان علیہ السلام دی کمرې مخې ته تلو نو موږ به سوځېدو موږ به د اواز اورېدو د تلاوت اواز به ما اورېده زبور تلاوت به کو اوس نه موږ اواز اورو نه سوځو نو دی کې سلیمان علیہ السلام چې کلام سا مبارک وا نو هغه وینه خوړلې موږ تاسو ورته وینه وایو وینه خوړلې وا وینه ته عربی کې ارض وای او زمکه ته ارض وای وینه ته عربی کې ارض ځکه وای چې ارض خوړلو ته وای او وینه لرګې خوري زمکه ته ارض ولی وای زکه زمکه د انسان غوخه خوري بنی آدم چې په زمکه کې خخه کې نو زمکه لګي انسان خوري او ختمه یې نو ارض اصل کې خوړلو ته وای وینه چون کې خشا خوري لرګي خوري زکه ورته ارض وای نو زمکه ته زکه ارض وای دغه وینه رااله او د سلیمان علیہ السلام دا امسا مبارک کې خوړل چې دې ټیم تر رسیدو نو د امسا ډېر حصے خوړلې و نو امسا خراب شو خوره و د سلیمان علیہ السلام وجود مبارک خو اسی ولاړو نو را پریوته ده چې را پریوته د پیریانو ته پته ولګېدل او دا څنګه کیسه ده یاره کوم ته د غیب پته وې نو منگ بدا یو کال پا دی عذاب کے نہ تیرو بیا دا سی معلومات کو چی دا سلیمان علیہ السلام دا کبھی ورزینا وفات شوه دے پتہ ورطا نہ لگے دلا دا بے دا سی چلو کدا وینے راواغستا او دا یو لرگی دا پاسے کینو لگیاو اغا خوراک کو سمرا اندازے چې په یو شواروس کې دا لرګي وخړ دغه فوټواری روچا تکړه او امسای چې سمرا خړلې و دې کې ولا ضرب ورک نو چې معلومات یو کو نو دا وینو په دې امسا باندې یو کال راسي لګېدلې و نو دې ته پته ولګېدل چې سليمان عليه السلام یو کال پهله وفات شوی او منگ تا اس پتہ ولگے دا اللہ پاک دا بیت المقدس اتمام پورا والے راوستا نو علماء وی سلیمان علیہ السلام چکل بادشاہ کی دو نو دا دیار لسو کالو چکل وفات کی دو نو دا 53 کالو بادشاہی سمر کڑے دا سلویخ کالا
د سلیمان علیہ السلام د وفات او د حضرت موسی علیہ السلام د وفات په منځ کې څومره موده تېره وه؟ 1500 او 15 کاله، 575 سال. د سلیمان علیہ السلام د وفات نه تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت پورې چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت کو، څومره زمانه تېره شوې وه؟ 1773 کاله، 1773 سال، 1773 کاله تیر شوي وو چې سلیمان علیہ السلام وفات شو. بیا سلیمان علیہ السلام او د پلار حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس سره خواته یو ځای د جسمانیه ورته وایي. په هغه جسمانیه کې د داؤد علیہ السلام قبر مبارکو، نو سلیمان علیہ السلام او داؤد علیہ السلام په یو قبر کې خښ شوي دي، پلار او زوی په شریکه په یو قبر. یو قبر کې 2-3 مړي سړی خښولی شي، لیکن مشکل نشته. کله کله مړي سیوا شي، ډېر کسان مړ شي، نو بیا د هر یو کس دپاره قبر کنل ګران کار دی. نو شریعت اجازت کړی دی که داسې مسله پیښه شوه نو په یو قبر کې ډېر کسان هم خښولی شي. یا موږ او تاسو هدیره کې کله کله قبر کنو او په هغې کې لحد روځي، نو زمونږ او ستاسو د علاقو دا رواج دی چې لحد روځي بیا هغه بند کو. موږ وایو لحد پکې راووته، ولې بند دی؟ یو قبر کې 2-3 مړي هم خښولی شي، د هغې نه هغه هډوکي راواله او سیټ ته کېږده او هغه ځای کې دا بل مړی ښخ کړه. دویم قبر کنلو ته پکې ضرورت نشته، یو قبر کې 2-3 مړي ځایږي، څه مسله پکې نشته. الله دې مونږ او تاسو حرمینو شریفینو ته بوځي. حرمینو شریفینو کې چونکې مړي ډېر کې، حاجانو ته پته ده په هر مونځ کې جنازې، یو جنازه نه جنازې وي. هغوی ورته تیار قبرونه جوړ کړي دي، پاخه او سیمټي، نو چې څوک وفات شي نو په قبر کې ښخ کړي او هغوی خپله دوایي د هغه پې د پاسه ومنګي. 3-4 ورځه کې هغه ایره شي ختم شي، هلته بیا بل ښخی بل ښخی، دا سلسله روان. نو یو قبر کې 2-3 مړي ښخول یا په یو ځای یا پرله پسې دې کې مشکل نشته، دا روا دي. که داسې مسله پیښه شوه نو دویم قبر ویستل خو ډېر ګران کار دی، بیا خصوصا ګرمۍ کې یا باران شي نو خلکو ته مسلمانانو ته ډېر تکلیف پیښیږي. همغه قبر کې هغه هډوکي راواله بل طرف ته یې کېږي. بهرحال سلیمان علیہ السلام او داؤد علیہ السلام دا په یو قبر کې ښخ شوي دي. باقي دې مقام کې ثوابی والا یو اعتراض کوي، وی ګوره تاسو پیغمبران علیهم السلام صفتونه کوي او د قدر په نظر ورته ګورئ. داسې د اولیاء د بزرگانو سلیمان علیہ السلام دا د پیغمبر دی او امسا ته ډډه والی د پس ته مرګ نه، خو چې امسا وینه ولګېده او امسا یې وخوړه، نو قرآن کریم کې الله فرمائی فلما خر اے سقط سلیمان علیہ السلام را پریوتی دا. هغه دې پیغمبر دی خو چې امسا ته لرې شو نو ځان ټینګولی نشي، نو را پریوتی دا. نو چې پیغمبر ځان نشي ټینګولی او را پروزي، نو ته د پیغمبرانو نه څه غواړې؟ نو دا ډېر بې ادبه دي. ګورئ څوک د عام انسان داسې بې ادبي نه کوي چې څومره دوی د انبیاء کرام او د بزرګانو او د نیکانو بې ادبي کوي.